درنو ملګرو بیا هم پر ب بحث کوو. دا دویم بحث دی او په دې کې هم یو توری به بل توري ته ځای پرېږدي او ورسره به یوه کلمه په بله بدلیږي. په تیر درس کې موږ او تاسو ب الف لیکلی وو، بیا مو ورسره لام یو ځای کړی وو. څه شی ترې جوړو؟ بال. خو که دا لام دلته راوړو او الف دلته راوړو څه به ترې جوړ شي؟ بلا. بلا ترې جوړه شوه. یعنی بال کې ب الف او لام وو او بلا کې څه شی سو؟ ب لام الف. دلته الف مخته وو وروسته راغی، دلته لام وروسته وو مخته راغی. بالو بلا ترې جوړه شوه. خو که چیرې ب ده لام دی الف دی بلا ده، که بل لام ورکو څه به ترې جوړ شي؟ بلال به ترې جوړ شي. ګورئ بلال. یعنی ب الف لام نه بال جوړو، خو د ب لام الف نه څه جوړ شو؟ بلا. او کله چې بیا ب لام الف لام شو څه ترې جوړ شو؟ بلال ترې جوړ شه. نو نن موږ په دا ډول نورو کلمو هم خبرې کوو. راځو باد ته. باد. باد دی له څه شي جوړ دی؟ له ب الف دال. ب الف سره یو ځای کیږي او دال یې څنګ ته لیکل کیږي. څه شی شو؟ باد شو. ب ده الف دی دال دی الف دی بیا ری ده. ب الف ګډ لیکل کیږي، دال ورسره راځي، له دال وروسته الف راځي او ری ورسره یو ځای کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ بادار. ب ده الف دی دال دی ری دی نون دی او ګاپ دی. ب الف دال ری نون ګاپ. ب الف سره یو ځای شو، ری څنګ ته راغله، نون او ګاپ هم ګډ لیکل کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ بادرنګ. ب دی او نون دی. کله چې دا سره یو ځای شي څه به سي؟ بن. بن خو پیژنې، ښځې ډېر ښه پیژني. نو که دا د ب سره د نون په ځای میم راشي څه به ترې جوړ شي؟ بم. چې زموږ او ستاسو د ډېرو خلکو ژوند د نیمګړی کړی یا یې اخیستی. همغه ب و نون ګاف دي. دا څه شی کیږي؟ ب و نون خو ګډ لیکل کیږي او ګاپ هم داسې ورسره لیکل کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ بنګ. بنګ به پیژنئ، که یې نه پیژنئ چې وایي د بنګو بوټیه. همدغه ب نون ګاپ ده او دلته یې ورسره لیکو. بیا هم ب و نون ګاپ او یې داسې ورسره لیکل کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ بنګي. نغمم چې وایي و چرسي لالیه و بنګي لالیه، الله دې نه کړي شرابي نسي مینه. نو دغه د تورو د یو ځایولو لوبې سره تاسو که خپل ځان سره سوچ وکړئ او دا شیان در سره تمرین کړئ، په ډېر اسانه تاسو پښتو لیک لوست زده کولی شئ. بیا هم همدې تورو باندې پاتې کیږو او یو څو جملې لیکو. ب ده الف ده او ب ده. تاسو به یې لیکئ ب او الف سره څنګه کیږي؟ یو ځای کیږي او ب یې څنګ ته لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ باب. باب. که لیکلی مو نه وي څنګه راځي؟ دا شی راځي. بیا هم ب ده الف ده او ب ده لام دی. ب او الف سره یو ځای کیږي، دا بله ب هم د الف څنګ ته لیکل کیږي او لام ګډ ورسره لیکل کیږي. څه شی ترې جوړیږي؟ بابل. که مو نه وي لیکلی داسې لیکل کیږي ب الف ب لام. بابل. یو څو نورې کلمې تاسو د تمرین په ډول له ځان سره ولیکئ. ب ده
دال ده او لام ده. ب او دال ګډ لیکل کیږي، لام یې څنګ ته راځي، څه شی ترې جوړیږي؟ بدل. ب ده، خ ده او ت ده. ب، خ او ت ټول درې واړه ګډ سره لیکل کیږي، څه شی ترې جوړیږي؟ بخت. ب ده، دال ده او نون دی. ب او دال ګډیږي سره او نون یې څنګ ته لیکل کیږي، څه ترې جوړیږي؟ بدن. دا هم ستاسو کار دی خپله کتابچه کې در سره ولیکئ. ب ده، لام دی او بل هم لام دی، څه شی ترې جوړیږي؟ ب لام ګډ لیکل کیږي او دا لام هم ورسره ګډیږي، بلل. ب ده، ی ده او الف دی. ب، ی، الف دا ټول سره ګډیږي، څه ترې جوړیږي؟ بیا. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو سره شریکه کړئ. او پښتو لرننګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دا و د پښتو زده کړې د ب دویم درس او هیله ده چې مو زده کړی وي. که په دې هکله څه نظر او مشوره لرئ زموږ سره یې شریکه کړئ.